د کہانی شروعات د چارلی نوم د یو زوړ باکس سره کیږي کوم چې د خپل کمزوري غونډه کې رپورټ سره د کلي میلې ته ورسیږي که سره په دې وخت کې روپۍ هم نه و د وجې د خپل رپورټ د جنګولو لپاره دغه ټکي راغلی و په ځای کې د رپورټ مقابله بلیک بیوټي نوم رپورټ سره را جوړه شي په دې مقابله کې د امپایر نوم ریکي وي چې چارلی هغه سره د $2000 شرط هم ولګوي د ملي ته به هلک راتلل کوم چې به غټ شوګانو ته نشو تللی کله چې دغه دوه رپورټونو مقابله شروع شي نو د امبیش نوم رپورټ لاول په هغه باندې بد کیږي هغه رپورټ پس مکه باندې هم راغورځي او دې سره یو سکت نه هم پورته کی پر سره چارلی ته راسو لګیږي چې کدیش دا مقابله ما وکټله او په دې وخت کې دې پسند باندې په نه شو کړي چې اخوا مخ کی په دې وخت کې هغه رپورټ پټ راپاسي او داسې گزار ته نه پورته کی د سره وای چې د رپورټ خپل گزار شي چارلی بیا هم د همت د بیللو واره نه وي او په وخت په باندې خپل رپورټ هغه سری په جګړه کې د مقابله د ډیر وخت پورې جارو ساتي خو بیا په اخر کې هغه رپورټ ته داس د پورته کی د سره وای چې د رپورټ ټوټي شي پر سره چارلی دا مقابله وبېلی او ریکی ورته په خندا کې دا خبرو کی زما پیسې ځان سره تیار ساته چارلی ځان سره مات ګوټ رپورټ را واخلي او دا غزن په منډه باندې بار ته روزي په دې وخت کې پولیسانو د خواړ را شو دا خبره ورته کی مستاخ زمړ شو او ستا دی ولسو کالو زوی ته نه پاتې شو بل خوري کې په دې خبره باندې سخت غوسه چارلی مال پیسې را نکړیو زمانه او تختې بل خو په درد کې د خور او اوغې کیس اچولو دې د پاره چې موږ ته چارلی زوی دا مکس ملوشي خو په قانوني توګه باندې پازه کې چارلی موجودګي ضروری و چارلی ته په دې وخت کې د نوې رپورټ لپاره د پیسو سخت ضرورت و پازه کې چې کړه خپل اوخي مرګ ته پام وکي کوم چې اوس نوې مالدار شو نو په دې سره دا ذهن ته یو نوې چال راشي دا د خور د دې زوی مکس سره سخت مینا و چې د وجه داغي خوندانه غوښتل چې موږ بار عدالتونو ته راځو هغه چارلی را سیټ ته کې دا خبره ورته وکي زه به تعالی بلها پیسې درکما خو ته موږ لستا دا زوی راګه ته هڅه هم نشي ساتلی خو موږ یورپ ته په چکر باندې روانو د 2 میاشتو پورې تر به د خپل زوی په خبره باندې ساتل پکاري چې کله موږ راشو بیا به در نه بوزو خو دا هم یا ساته چې دې خبر مبارک کې ستا خور ته لګه غونته کې هم پتو نه لګيږي کله چې کروس کلاس له پیسې راشي نو دې سیده پسیده دوی وو جدید رپورټ اډر ورکی تر پس بیا دې خپل ځړې ملګری د هېلی خواله ورشي بیا ته خو د خوال راشي او مکس ور سری پرګدي مکس پاپر ول کې چارلی نه سخت ناراضه خو بیا چې کله داغه د پلاسو کې پیسو ته پام شنو په دې سره په دې خبر باندې پوښي چې دا ټول پټوله پیسې زما تر خوند د دې د پاره ورکړي چې ما پلار ما غل ورکی چارلی بیا خپل ځای ته یو غټ ډبه وخای په کوم کې چې عام رپورټ نه بلکې مشهور نوزی بوای رپورټ قیدو دې پر دوه سر مکس سخت خوشاله شي او دې چې کله بیا هغه رپورټ را آزاد کی نو غدا سره هم د دې په आवाज باندې پوهیږي نه بیا چې کنا صاحب مکس هغه سره په جاپاني زبان کې خبرې را شروع کی په دې سره هغه د مغسري کار را شروع کی فصل کې د رپورټ جاپان را غوښتل هم دا بچپا چې هغه صرف او صرف په جاپاني ژبه باندې پوهیده هله بیا هغه رپورټ را کولو کی او هغه کې هم د دې واره ژبه ورواچي د دې لپاره چې دوی د چارلی په خبر باندې هم پوهیږي اوس چارلی دا وخت چې د رپورټ په ذریعہ سر تر پیسې وګټم په دې وخت کې مکس داغه نه داغه د گاډي چابي پټکی حتی زه درا شروع کړو چې به هم د تاسو د ځل میلې ته سما ډیر بس نه پس چارلی خپل ځای ځان سره را روان کی او دغه دوانه بیا یو خطرناکي کاړي تراشي هلته کې پکتو سره دوی ته پته لګیږي چې ځل خودل تکډیر عجیب رپورټونه را رسیدلي دي فازه کې چارلی ملاقات یو خپل جوړ ملګری سره هم وشي کوم چې دا خبرو کې یو کمزور غونته کې رپورټ راغلی دی راځه چې ستا رپورټ سره او جنګو $2000 بوګټو او چارلی په دې وخت کې تر دې ته پورې پرالچ کې راغلی چې زه به خپل رپورټ د دې ټولو خطرناک رپورټ سره جنګوم ورې چې پاغي باندې د $10,000 انعام یې خودلی شو مکس پازه کې خپل پلار ته بار دا خبره کوي هغه رپورټ داد نصیبه خطرناک دی پارام کینا او چارلی د پیسو پرالچ کې دا خبره اخوا دی خوا واړ او دې رپورټ چې کله میدان ته راشي نو په دې سره دار زین د لاس د پړقا وازونه را شروع شي د زله د مقابله د رپورټ سره کوم لچ تر اوسه پورې یو رپورټ هم شکست نو ور کړي خبره بلکې دوی رپورټ ځان بد کوي او بیا چې کله هغه طاقتور رپورټ وار وکي نو په دې سره د سهم اون شي کړلې او مسلسل وخل خوري مکس ورته بار چغي وخی گزار ورله داسې ورکا او چارلی په دې وخت تر دې ته پورې یریدل چې سورته هم یاد نو د دې کمزورین د فېدې پاغستو سره هغه رپورټ نو داسې گزار پیو کی د سره وای چې داغه نه لاس پروزي د دومره نقصان باوجود هغه رپورټ یو ځل بیا پاسي او په یو لاس باندې ورسره جګړه را شروع کی خو په اخر کې هغه رپورټ په داسې گزارو کې د سره وای چې داغه رپورټ هغه سر بیل کی پر سره چارلی یو بل جګړه هم وبېلی او د سره د خپل نوې رپورټ هم لاس ووینځي د سره چونکه اوس لګي هونته کې پیسې هم نه وي د وجه چارلی مکس راوځي شو د شپې په وخت کې کباړ خانه ته لاړ شي د پاره چې د دې ځای یو خراب هونته کې رپورټ را پټ کی پاغه کې په غیر قانوني توګه باندې ور داخل شي پس کې د ټوپټول کې مرو لټون خپل ځان بچ کی پاغه ته ورچی چرته کې چې حکومت خراب رپورټونه غورځول په دې وخت کې ناسا په دې باندې پاغه کې باران را شروع شي چې چارلی خپل مکس زوی ته دا خبرو کې بقلا ګرځيږي ګنی رو بغورځيږي د
سره په خوا کې وغټه کنده هم موجوده وه چې په دې وخت کې د مکس پوخ ویږي او هغه کندې ته ورغورځېږي، خو په دې وخت کې قسمت د هغه سره ملګرتیا وکړي او د روبوټ په لاس کې د هغه کمیس ونښلېږي. چارلي ټول نه مخکې له زوی نه یو لاس ونیسي او بیا ته نه بل هم په دې طریقې سره خپل زوی بره راوخېجي. په دې وخت کې د مکس نظر په ځمکه باندې موجود په روبوټ باندې پروزي او دغه روبوټ کوم چې په دې وخت کې د زندګي بچ کړی وه د خپل پلار سره دا ضد را شروع کړي راځه چې موږ هم دا روبوټ د دې ځای نه یوسو. هغه ورته په دې خبر باندې انکار کوي دا خو کباړ دی، خو د زوی په خبر باندې پوهېدو والا نه وي او ټوله شپه یې یوازې په باران کونښلي او هغه روبوټ د ځمکې نه راوباسي. بیا سال په وخت کې هغه روبوټ په یوه وړوکې غونډه کې ګاډۍ کې راواچوي، په ډېره مشکله باندې د خپل پلار د ټرک خوالی راوړي. په ځای کې د پلار الټا ته دا خبرې را شروع کړي ټوله شپه ما ستا انتظار وکړ تا څه کول، خو په دې وخت کې دغه زوی هم دغه نه سخت ناراضه و. دغه دواړه بیا د هیلې ګیراج ته خپل ځانونه ورسوي چېرته کې چې هیلې د دوی د روبوټ ته پام وکړي نو په دې سره په خپل باندې هم مایوسه شي په دې خبره باندې دا داسې چېرې هم روبوټ نه دی کوم چې جګړه وکړلی شي. چارلي ورته په دې امید باندې دا خبره وکړي دا به زموږ له غونډه کې په کار شي، دا ته له غونډه کې چک که نه هرې چې کله هغه روبوټ را آزاد کړي نو هغه آزاد ضرور شي، خو دې سره دا خبره ورته هغه هم وکړي دا خطرناک روبوټونو سره د 2 سکندو نه سیواله غونډه کې هم جګړه نشي کولی. هیلې بیا په هغه روبوټ کې خاص قسمه موډ را آزاد کړي دا داسې موډ په کوم کې چې په هغه د انسانانو نقل کول او هغه شان به حرکتونه کول. مکس چې کله غونډه کې حرکت وکړي نو هغه روبوټ هم بالکل هغه شان نقل را شروع کړي چې د هنر په لیدو سره هغه ټوله کسان حیرانه پاتې شي. دنه پس مکس چې کله دغه روبوټ په صفحه کې لګیا شي دغه په سینې باندې ورته دغه اصلي نوم اټم په نظر باندې راشي. مکس بیا د خپل پلار ته تپوس وکړي دا موږ د جګړې دپاره بوتلې شو او که نه چې چارلي په دې خبره باندې منې کړي دا صرف فقط د انسان نقلونه کولی شي دا د خطرناک روبوټونو مقابله نشي کولی. په دغه شپه باندې مکس پټ په پټه خپل روبوټ بار ته روباسي او په سړک باندې هغه سریخه په خوشاله باندې بلها ګډاګانې وکړي. په سبا باندې مکس د بیرینه د خپل پلار د چارلي د ټول وخت په باره کې تپوسونه را شروع کړي چې هغه ورته دا خبره وکړي چې ستا پلار له به زما پلار ټریننګ ورکړو. بیا د یو زوړ اخبار هم وښایي د کوم نه چې د دا پته ولګېږي چې ما پلار په ټول وخت کې ډېر مشهور باکسر پاتې شوی دی کوم چې بل چا نه هم نه یارېده. په دې کې چارلي چې کله هغلته کې راشي نو خپل زوی ته ووایي دا روبوټ زر ته زر د روان جګړې دپاره تیار کا. بیا چې کله دا ځل یوې میلې ته لاړ شي نو په هغه ځای کې دوی ګوري چېرته کې خو د دنیا ټول نه خطرناک روبوټ زیوس هم راغلی دی. چارلي خپل زوی مکس په هغه ځای کې ودرېد په خپله باندې د زوړ ملګري خواله ورشي دې دپاره چې له غونډې کې قرض پیسې ته نه واخلم. په ځای کې د هغه ملګري دې په دې خبره باندې منې کړي تا خو تر اوسه پورې ما خپلې زړې پیسې هم نه دي راکړې نه مې درله څنګه درکړمه. د مکس په هغه ځای کې د یوې داسې ساینسدان انټرویو ته پام شي کوم چې داسې روبوټ جوړ کړی چې په هغې باندې به یې غرور کو وي په دنیا کې چېرته هم داسې روبوټ نشته چې دوی له شکست ورکړي. بیا چې کله د مکس پلار هغلته کې راشي نو دوی ورته ووایي زه هم همداسې په غټه مقابله کې حصه اخیستل غواړم، خو چارلي په دې خبره باندې منې کړي موږ سره دومره پیسې نشته چې په دې کې څه والو، موږ به فلحال لا په وړو وړو میلو کې جنګېږو. په سبا باندې چارلي چې کله راپاسي نو ګوري چې مکس په خپله باندې اټم ته بوکسینګ ورښایي. بیا چې کله دوی هر څه نه پس دوی میلې ته لاړ شي او دوی په هغه ځای کې دغه ځای مشر ته د خپل روبوټ د جنګولو دپاره ووایي نو هغې په دې خبره باندې منې کوي دا دومره کمزوری روبوټ دی که چېرې چا ورله ګوتې هم یو وړی نو مات شوی وي. خو مکس بیا هم د هغوی دا چیلنج قبول کړي هغوی ته دا شرط کېږدي چې که چېرې ستا د اټم نومي روبوټ د 2 منټه پورې زموږ د روبوټ مقابله وکړه نو په دې سره به تا له موږ پوره $500 درکړو او که نه ستا دا روبوټ یې مات کړو نو په دې سره به د دې دا ټوله پرزې بیا زموږ وي. د جګړې په وخت کې هغه طاقتور روبوټ په اټم باندې داسې ګزار وکړي د سره به یې په ځمکه باندې راوغورځېږي. په دې باوجود مکس د شاته کېدو والا نه وي. په اخري 100 سکنډو کې هغه خپل روبوټ یو ځل بیا ودرېد او په دې طریقې سره هغوی دغه شرط وګټي. ډېره غوسې د لاسه دغه ځای مشر دوی دا خبرو کې وایي راځئ چې بله مقابله هم وکړو چې په دې سره مکس یو ځل بیا رضا شي. دا ځل اټم چې کله هغه روبوټ سره په جګړه شي نو په دا ځای باندې ورله ګزار ورکړي د سره وایي چې هغه د همیشه دپاره راوغورځېږي. د شپې په وخت کې مکس په خپل روبوټ کې داسې مایک ور واچي د کوم په ذریعې سره به چې اوس هغه د ده د پلار په اواز باندې هم کار کولی شو. مکس اوس خپل پلار ته دا خبر وکړي وروسته په خپله باندې د خپل هنر له غونډې کې استعمال وکړو او زما د روبوټ ته بوکسینګ ور وښایه. ډېره موده پس اوس چارلي اټم ته زبردست طریقې ښودل شروع کړي او اوس د دوی هغه روبوټ د دغه طریقو په استعمالولو سره بله جګړه دوی دپاره وګټي د سره وایي چې هغه په دغه ځای کې مشهور هم شي. دوی ته بیا د یوې ډېرې غټې کمپنۍ طرفه دا اوفر راشي دا روبوټ په موږ باندې راخرڅ کړي په بدل کې موږ به تاسو له بلا پیسې درکړو. چارلي چونکې په دې وخت کې بلا پیسو کې ډوبو دې د وجې دا اوفر قبول کړي خو مکس په دې خبره باندې منې کړي دا د خرڅولو شی خو نه دی په دې باندې خو به نورې هم موږ بلا غټې مقابلې ګټو. د ځل چې کله دوی بیا یوې بلې غټې مقابلې ته وځي په بله ول کې هغه روبوټ د دوی په روبوټ باندې هم بلا ګزارونه وکړي. په دې وخت کې چارلي ته چې کله بیا په هغې بل روبوټ کې لږ غونډه کې کمزوري په نظر باندې راشي نو دوی ورله هم هغې په کمزوري ځای باندې ګزار وکړي د سره وایي چې د دوی روبوټ اټم یو بله هم غټه جګړه وګټي. په دې وخت کې مکس تر دې د پورې په جوش کې راشي چې د امپایر مایک راخ کړي او پای کې د دنیا ټول نه خطرناک روبوټ زی وسله به چیلنج ورکړي. د چې کله د انعام پیسې وګټي او دغه ځای نه بار ته روځي نو په دې وخت کې ریکي د خپل بدماشانو سره هغلته کې راشي او دوی نه ټوله پیسې وتښتي. د سرې هغوی مکس له پلار ښه مضبوط ووښي هم د دې خطرناکې حملې نه پس اوس چارلي د خپل زوی حفاظت
حفاظت لپاره خپل زوی یو ځل بیا د خپل خور په کور کې پرېږدي. میکس په هغه ځای کې خپل پلار ته په ژړا شي په زمانه بغیر به ته یوې مقابلې هم نه ځې چې په دې سره د یو ځل بیا خپل زوی ځان سره روان کړي. دی بیا یې یوازې د هیلې خواله ورشو دا خبره ورته وکړي چې په دې سره هیلې دل په دې خبره باندې زړه ښه کړي ستا د خپل زوی نه علاوه په دې دنیا کې څوک هم نشته تا یېرېدل په دې وخت کې نه دي پکار. په دې سره د خپلې غلطۍ احساس وشي او د خپل زوی نه معافي وغواړي. اوس چې کله هغه ورځ راشي په کوم ورځ باندې چې د اټم مقابله دنیا ټول نه خطرناک ریپورټ زی وسره وه. دا مقابلې دا اصول چې په دغه ځای کې به پوره 15 راونډه کیږي. چا چې څومره راونډونه وګټل نو هغه به دا مقابله ګټي. څه اوس تر دې ته پورې طاقتور ریپورټ و چې په وینې ګزار باندې اټم له ځان نه لرې وغورځوي. خو اټم تر دې ته پورې زوړ او مضبوط ریپورټ و کوم چې هر یو ځل ورته ودرېږي. د چارلي او د میکس د حوصلې د وجې اټم په هغه باندې بار گزار کوي چې سره وچی اخرنی گزار دی ورله په مخ باندې وکي. یو داسې گزارو کوم چې دغه ریپورټ لا تر اوسه پورې یو ریپورټ هم نو ورکړي. ته په کتو سره دغه ټوله خلک د دې لپاره چې را شروع کړي د دې لپاره چې دوی ته په حوصله ملاويږي. ته په دې چل کې سلورم راوند ته ورسیږي چې زه وسپو تر دې ته پورې خطرناک گزار نه را شروع کړي د سره وجې چې د اټم سیستم په خرابېدو شي. اوس په هغه د چا په आवाज باندې هم کار نه کوو او نه د چا आवाज اورېدې شو. په اخر کې دوی دا فیصله وکړي چې اټم به موږ اوس په خپل اشارو باندې چلو. میکس په پلار ته وایي ته په داسې طریقې سره بوکسینګ را شروع کا څنګه چې په دا په خپل ځوړ وخت کې د عامو سړو سره یې کوو. اوس چې کله اخر راوند را شروع شي نو چارلي د خپل تجربې په استعمالولو سره په هغه باندې سکونه ورول شروع کړي. دغه ریپورټ هم بالکل دغه نقل را شروع کړي. په ځای باندې مسلسل گزارونه وري. چارلي ورته راول خپل ریپورټ نیولې وې د پاره چې هغه لغونته کې ستړي شو چې څنګه هغه په سړک کېدو شي نو اټم به د سکانو باران را شروع کړي. په دې سره زیوس مالک تر دې ته پورې غوسه شي چې په خپل باندې د خپل ریپورټ ریموټ را واخلي. خو د چارلي د وړاندې نه دغه دا چار هم ناکامیاب شي. په اخر وخت کې چارلي په هغه باندې یو داسې زبردست گزار وکړي د سره وایي چې هغه په اول ځل باندې راوغورځېږي. خو دې سره کله چې هغه راوند د ختمېدو واري نو په دې وخت کې زیوس یو ځل بیا پاسي. اوس دوی سره په مکمله توګه باندې ټیم ختم شو چې په اخري مقابله کې ججان دا فیصله وکړي چې دوی دوه ترمنځ نه دغه میچ ډرا شو. په سټیډیم کې څومره خلک موجود وو او ټوپټول دوی د پارلاسونه پړقول شروع کړي. ول چې په اول ځل باندې د زیوس په مقابله باندې یو ریپورټ راغلو. دوی سو داس ریپورټ شکست ورکړو په کوم باندې چې لا تر اوسه پورې د گزار کولو همت هم لا چانو کړي. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نه ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.